سلامونه جاوید بختیار یم. نن یو ډیر ښه موضوع در سره څه رقم کولی شو د چا په کمپیوټر کې ځینې فایلونه ټارګټ کو. مثال موږ غواړو چې هغه ترېنه ډیلیټ کو، یا مثال موږ وایو هغه انکریپټ کو، د هغه ایکسټنشن چینج کو. که هغه ایکسټنشن سره نابلده وي نو ایکسټنشن بیا نشي بدلولی. نو داسې خاص ډول فایلونه څه رقم انکریپټ کولی سو، یا مثال چینجولی سو، یا ډیلیټولی سو، یا ترېنه کاپي کولی سو، موو کولی سو. څه رقم کمانډ تاسې وغواړئ کولی سئ. خو دا فایل د بیچ په تر باندې کیږي. بیچ باید فریم ورک نت فریم ورک یعنی وینډوزي، ځکه وینډوز چې د سی ام ډي او بي ای ټي ایکسټنشن دوه فایلونه سپورټ کوي، د کمانډ ان سی ام ډي لپاره. او دا موږ کولی سو ځینې سافټویرونو کې هم وکاروو، لکه آفیس په خپله شیل یو ښه کمانډ لري چې هغه د آفیس یوه لایبرري سپورټ کوي. موږ ورډ، اکسل، اکسس، پاور پوینټ، پبلیشر کې کارولی سو. ډېر یو ساده فنکشن لري. که دا فایل موږ یو چاته کاپي کړو نو د هغه کمپیوټر ټول فایلونه ترېنه ختمولی، ډیلیټولی سو. بیا دلته یو مهمه خبره دا ده چې دا خاص ایکسټنشن فایل نه ډیلیټولی شي، ترېنه دا یو کار کولی شي. او په عین ټایم کې دا روټ ډایرکټري چې ده په هغې کې سم ډایرکټریان راځي، ټول چې کولی شي لوپ کوي. دا یو ډېر ښه سیسټم لري. یعنې که هغه هایډ کړي هم وي فایلونه نو دا یې چک کوي تر هغو پورې فایلونه یا هایډ کړي یا ډیلیټ کړي ترېنه یا انکریپټ کړي ترېنه. هر رقم کمانډ باندې کارولی شي. پایتون کې کارولی شي، جاوا. خو اپلیکیشن به فریم ورک د وینډوز باندې چلیږي، ځکه نیټ فریم به حتمي وي. انډرویډ کې نه کیږي، ځکه انډرویډ دا کمانډ بي ټي نه سپورټ کوي. ولو که هغه ایکسټرنل فایلونه اکزیکیوټ کولی شي، ځینې داسې کمانډونه لري. یا آی او ایس آیفون لپاره دا کار نه کوي، ځکه هغه آی او ایس سپورټ کوي او د هغه اپلیکیشن ډیولپمنټ مثال پلټر کارولی شي، خو بیټ فایل دی بیا کار نه کوي. خاص د وینډوز لپاره ده. ولو که په 90% په نړۍ کې وینډوز کاریږي نو د هغه چا لپاره ده. که څوک غواړي د چا یو ایکسل فایلونه ور ډیلیټ کړي، انکریپټ کړي، یا ایکسټنشن ورته چینج کړي، یا مثال بیټ فایلونه ور خراب کړي، داسې نور کمانډونه کارولی شي. هر کوم کمانډ تاسې وغواړئ کارولی شئ. سمپل ډول له ما سره دلته وینډوز کې دا فایلونه دي. فار ایگزامپل ما سره سی ډرایو دی، نو تاسو باندې ډېر احتیاط کوئ داسې نه چې یو ډرایو ورته وښوئ. نو په سی ډرایو کې ما سره فایلز یو فولډر ده، په هغه کې دا ټي ایکس ټي فایلونه دي او دا جی پی جي فارمیټ کې دي، پی ان جي پکچرز دي. یا دلته ما سره دا مختلف فولډران دي او په هغه کې دا پکچر او ټي ایکس ټي فایلونه پراته دي. اوس نو زه غواړم په دې فایلز کې چې کوم ټي ایکس ټي فایلونه دي، تاسو ایس ایس ډي بي اکسس کارولی شئ، پی ان جي، جی پی جي، مثال کوم ډیټا ټایپس تاسو غواړئ هغه کارولی شئ. نو هغه څه ورکوي، ډیلیټ یې کوي له دې کس نه، یا یې رینیم کوي، ورته رینیم یې کوي، ورته ایکسټنشن یې ورته چینج کوي. بیا هغه ته نه معلومیږي د ایکسټنشن څه شی ده که نه. یا تاسو ټول فایلونه ایکسټنشن ورته چینجوي، هغه نه بیا ورکېږي چې په دې کې اوس هغه اصلي فایل ام پي 4 کوم یو کوم ایکسل فایل نه ام پي 4 چې اوښتي هغه کوم دي، نو نه معلومیږي. دا بیا ځینې سافټویرونه کار کولی شي. نو فار ایگزامپل دلته راځم، دلته لیکم ات ایکو آپ، ایکو میسج اپ کوم. ایکو د سی ام ډي لکه د پی ایچ پی ایکو میسج لپاره کاریږي. او دلته ساده کوډ کاروم، زه داسې ځینې میسجونه ورسره ایکو کولی شئ، خو هغه ته ضرورت نشته. سکرین کلر چینجولی شئ، نور شرطونه کارولی شئ. خو سمپل دلته راځم، فار لوپ کاروم او په دې کې د آر پارامتر پاسوم. آر پارامتر زه د دې لپاره پاسوم تر څو پورې روټ ډایرکټریان چې سر سي ده. دا مثال په سی ډرایو کې او فایل په نامو فایلز دا ډایرکټري ده، د دې داخل کې زده. او دا زه وروسته له دې نه دې څه کوم، دا یو ویریبل کې سیو کوم. دا ویریبل چې ده دا اوبجیکټ ویریبل ده. نو دا پرسنټیج جی په خپل یو اوبجیکټ ټایپ ویریبل د اوبجیکټ یا کنټرول اخلي. په دې کې موږ که دا لوپ د ام پي 4 لپاره وکاروو نو ام پي 4 اوبجیکټ پکې پروت وي. که چې مثال موږ ټکس لپاره وکاروو ټکس به اخلي. دا یوازې مثال پریمیټیو ډیټا ټایپ نه ده، لکه انټیجر، لانګ یا سټرنګ یا سنګل ډیټا ورته. نو دا یو کمپلیټلی اوبجیکټ اخلي. لکه وی بي کې دا یو ښه اپشن لري، یا جاوا کې پر یو لوپ د شپږ کې موږ اوبجیکټ ډایرکټ له یو بل اوبجیکټ راخلو. دې کې به دا ویریبل سټور شي، خو دا به له کوم ځای نه وي. زه به ورته وایم چې دا ټایپ باید چک کړی شي چې له ډاټ ټي ایکس ټي وي، دا فایل نه باید چک کړی شي، ځکه موږ ټي ایکس ټي فایل نه یوازې ډیلیټو. که موږ تصویرونه ډیلیټو بیا به جی پی جي کاروو. که موږ چیرې بیټ میپ نو بیټ میپ به کاروو. دلته راځم له هغه بعد نو بیا ډو کمانډ. له دې بعده اوس کمانډ ورته وایم. که چیرې دا ټایپ پیدا سول نو بیا باید له دې بعده څه وکړي، له دې بعده باید ډیلیټ شي. او هغه ویریبل زه دلته کوټیشن کې ورته نیسم او دلته کوډ سر کوم پاس کوم، کنټرول اس کوم. دا زه راځم پیلم په ډیسکټاپ باندې ږدم، په ډیسکټاپ نه بلکې سی ډرایو کې ډایرکټ ږدم. او دلته مای ډاټ بی ای ټي ایکسټنشن اتمی خبر ته څو پوری ډاسلوډ کی. دا به دې زنه اوکې کوم.
دلته پرمیشن خبره ځکه دا 10 وینډوز ده نو سی ډرایو چې دا هغه ټروست انسټالر تر کنټرول لاندې ده زه دا بیا هم یس کوم سی ډرایو ډایرکټ اجازه یې رانه کړه نو دلته راځم او په دې کې زه ډاټ پی ای ټي اخلم او دا دې ځای نه ډبل کلیک کوم فایل د پاز مې دې لپاره کار کړی تر څو پورې کوډ ودرېږي او بیا زه راځم بیرته سی ډرایو ته او دې فایل ته راځم په دې کې ټي ایکس ټي فایل نه ختم شول او په دې کې هم ټي ایکس ټي فایل نه ختم شو په دې کې ختم شوي دي نو تاسې په ځای د دې تاسې ما دلته فایل ښودلی تاسې یو ډرایو ښودی شئ مثال دا ډیلیټو بس انف سی ډرایو ډي ډرایو ای ډرایو او په هغه کې څونه روټ ډایرکټریانې دي هغه ډیلیټولی شي